رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ودونه دي کړي، دغه لونه نه واده شي. صحابه کرام ودونه دي کړي، هغه کوم طریقه باندې ودونه کړي؟ تکلف ته بالکل خالی ساده ودونه. مہرونو کې هم زیاتې نه وو، ولیمو کې هم دومره تکلفات نه وو، اسراف نه و پکې. مونږ خو بل ته ویو یاره جي اسراف ښه شی نه دی، اسراف ښه شی نه دی، ځکه ان الله لا يحب المسرفين، الله زیاتې کوونکي نه خوښوي. دا خو ویو، په عمل ته به څوک تیار شي؟ عمل ته څوک نه تیارېږي. دلته زمونږ په خادو کې راشي اوس وګورئ، کېدای شي زما دا اواز زمونږ اسلامي خویندې ما اوري، هغې دې واوري. دا رسمونه په دې کې غټ کردار د چا دی؟ زمونږ د خویندو دی. نقصان د هغې نه جوړ شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې ودونه شوي دي. څنګه ودونه شوي دي؟ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه واده کړی دی. ګوره نبی موجود دی، صحابه کرام موجود دي، هغې ته خبرم خاص ته دی ورکړی. نبی پې د خوشبوی آثار ولیدل. عبدالرحمن دا ولی دا خوشبوی خاص قسم له زنانو خوشبوی پتا باندې لګي دا ولی؟ او ته یا رسول الله ما خو نکاح کړی، واده مې کړی دی. ویل ښه واده دې کړی، څومره مهر دې ورکړی؟ ویل وزن نوات من ذهب، د یو اډوکی په مقدار باندې سره مولا ورکړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اولم ولو بشاتن، ولیمو کا اگر کوي و چیلې اړه لکه اے چیلې باندې ولیمو شي، او چیلې باندې ولیما شوی دا. او اهل علم وایي چې دا ګوره دلته د حدیث کې د کثرت لپاره ذکر ولو بشاتن، اگر کوي چیلې باندې چیلې غټ شی دی په دې باندې ولیما. نبی صلی الله علیه وسلم هغه تی ګیله نه کوي، ښه ودونه ځان له کېړل موږ طریقه کوم نه چا ګیلې میلې نه دي کړي. په خپله باندې د نبي حالات ګورئ. خیبر نه واپس کی، خیبر کې غزا وشوه، مالی غنیمت میلاو شو، قیدیان میلاو شو، وینځې میلاو شو، پای کې صفیه رضی الله عنها هغه میلاو شوه. اوږده واقعه دا تفصیل نظم پای کې هغه آزاد کړه او په لاره باندې واده وشو. په لاره کې واده وکړو او بیا یې ولیمه څه وه؟ نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل څه خوراکي اشیایي هغه راجمع کوي ځان سره. چا کجوري راواغستلې، چا پنیر راواغسته او دسترخوان خور شو. د نبی صلی الله علیه وسلم د واده روټۍ وه. څومره ساده. ابې دې ته وګورئ، هلته خلک سوال دا کوي، ګوره هلته په خیبر کې شهادتونه میلاو شوي دي، صحابه کرام ځینې شهیدان شوي دي، او د هغې باوجود نبی بیا په لاره باندې د واده پروګرام کوي. دې کې هم په دې رسمونو باندې رد دی. ښه زموږ په دې کورونو کې چې کله مړی وشي که نه، نو شریعت خو موږ ته دا وایي 3 ورځو نه اخوا د غم اظهار کول سوا د زنانه نه چې په خپل خاوند 4 میاشتې 10 ورځې به د غم اظهار کوي. دې نه علاوه 3 ورځو نه زیات د غم اظهار کول منع. ام حبیبه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی دا، د ابو سفیان رضی الله عنه دا غلور دا. ابو سفیان رضی الله عنه چې کله وفات شو 3 ورځې بعد په 4مه ورځ باندې ام حبیبه رضی الله عنها هغې رانجه راووختل، هغې ولګول، خوشبوی ولګوله او بیا یې ویل زما د نبي د وفات نه وروسته خوشبوی ته ضرورت نشته، ځکه ښځه خپل خاوند ته خوشبوی لري. نبی وفات شوی، زما خوشبوی ته ضرورت نشته، زما رنجو ته ضرورت نشته. لیکن نبی موږ منع کړي چې ګورئ موږ به د 3 ورځو نه بره غم نه ښکاره کوو. او دلته به مړی وشي، میاشت بعد به په دغه خاندان کې په خپلو خپلوانو کې څوک رشته کوي، دا مړي کور والا څه دا زموږ په دې غم باندې خوشحاله دی. دونه ټک چاودلی چې تا ټک د واره غوستل ته واده وکړو، خو لږ وروسته شوی دا کوي که نه کوي؟ دا د حدیث خلاف ته که نه ده؟ په دې حدیث کې په دغه رسم باندې مرد دی. او علما هلته وجه بیا بیانوي. علما وجه دا بیان کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې واده کوي خیبر نه واپس شو، شهادتونه میلاو شي؟ وایي ځکه چې د نبي او د صحابو په آخرت ایمان او عقیده مضبوطه وه.
نو لہٰذا دې خبرو ته سوچ نه کاوه چې کنه دا بس غم راغلی چې موږ به خادي مادي نه کوو. ګوره نبی ولیمه کړې ده نو څه پنیر استعمال کړی او دارنګې کجوري مجري په دې باندې واده شوی دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه هغه واده کړی دی، نبی ته خبر هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه اجازت غواړي واپس غزا نه راځي، وته وایي یا رسول الله ماته اجازت وکړه زه لږ مخکې ځم، ځکه چې انی حدیث عهد بعرس، نه واده مې کړی. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خو واده دې کړی و یا رسول الله واده مې کړی، جنې دې کړی که کونډه دې کړې ده؟ یا رسول الله کونډه مې کړې ده. ویل جنې دې ولې نه کوله؟ ویل یا رسول الله زما پلار شهید شوی په احد کې، زما خویندې پاتې شوې، لہذا ما کونډه ځکه وکړه دې لپاره چې د خویندو خیال مې ساتي. نبی ورته دعا وکړه. نبی ته ګیله نه کوي چې تا ما ته نه دی ویلي، تا ځان له واده کړی دی، موږ ته خو دې غږ هم نه دی کړی. راشي و زمونږ دی له زمونږ خلکو ته چې د واده جواب ونه وی، بیا به دې الله خلاصوي. نو خلکو ته به لګیایي دته وګورې دنیا خلک یې راوښتلی او په دې لنډ ځای کې زه پرېښی یم، هلکه ته د ولږې مړ کېدی، دغه وریجې د دې نه ښه خوراک تا کور کولی شي. د بعضو خلکو روزانه د کونډې ښځې جوړې کړي، ځای په ځای به ګیلې کوي، ځای په ځای به ګیلې کوي. زه کله کله ملګرو ته هم دا هغه ملګري زه ډېر غټه شکریه ادا کوم چې د واده پروګرام یې ماته ونه وایي. زه غټ شکر ګزار یم د ده، ا دې ماته ونه ویل په خاندان کې ونه ویلی شي او ته موږ ته نه دي ویلي. د زمونږ ولیمې وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولیمې وګورئ، موږ کوم قسم ولیمې کوو. ولیمه چې څه به کوو نو بیا پکې تقسیم هم وکړو، دا پکې د وی آی پي کسانو دپاره، دا پکې د عوامو خلکو دپاره. هسې په ایمان یې وایي ما غریب سړی راوښتلی دی چې هغه ستا د واده په تمه باندې و، ځکه کور کې خو چېرته ټول عمر به یې ساک خوړلي، زه دا واده راغلی دی خیر دی نن به دلته را بچو دپاره لږ څه غوړې وریجې استعمال کوو، ځان له به مې استعمال کړم. او ته وی آی پي کسانو ته چرګان او ګډانې ښودلي دي او ته ته تشې وریجې ښودلي، د ده پړه به څه تېرېږي؟ دا بې انصافي ده که نه ده؟ دیو جن خو نبی فرمایي چې شر الطعام طعام الولیمه، شری طعام طعام د ولیمې دی، مالدار او لرا بللی کېږي او غریبانان پرې ښودلی کېږي. او اختیار به چا اخیستلی دی؟ خفه کېږو به نه، ښځو اخیستی، هغه ځان له حکومت دی او ځان له صوبه ده، او خو داسې ګورمنټ دی چې په هغې د هېڅ چا څه وس نه رسېږي. او دې ملګري راته ویل یو رشتهدار مې له هغې کور ته تللی نو واده پروګرام و، نو چې کله کېناست ویل ما وله ترتیب مرتیب برابراوه، ویل خاوند هم ناست دی، نو هغه ښځې راغله ویل ما ته وایي چې دا پرېږده ما ته غوږ شه، زه چې څه یم حق ولیکه. په رب یقین وکړه داسې الفاظ. ویله خاوند غریبي به دا ګوته په خوله کې نیولې وه، حیران و چې دا به زه کم ځي عالم قرضونه پې واوړي واوړي واوړي، یا لانډرپلۍ شروع کړي یا د سعودي ویزه والي. دا چا وکړو دا کار؟ دا زموږ د زنانه ونه کړو، دا دیو کړی. ناوې د پاره صاحبه جامې راوړه، حساب به نه معلوم د ان الله لا يحب المسرفین. دی آیات دلته دی او که نه دی؟ دا دلته دی او که نه دی؟ دومره کپړې راوړه، دومره کپړې پلاني له پلاني له پلاني له. غریب چې بار ته راوځي که نه ډېر موږ اورېدلي، ګورې سره خندا لپاره نه وایم، کله کله باید خبرې زما سره خندا خبرې ملګري وکړي دا خلک خاندي، خلک نه خندومه، دا راغلي دي. دا سیبا ډیمانډونه ډېر شی هغه ته امبار کی چې لاړ شي دکان ته سیبا هلته ورته بیا بیل ورکي، بیل شی د لکونو نه اوښتی. نو دې څه وایي؟ وایي ما د خدای غر کړي چې ما دا واده کاوه، دا څه په بلا باندې اوښتی. دا ټول رسمونه دا زموږ دي که نه دي؟ دا زموږ د ښځو نه دي که نه دي؟ کپړې وګوره دی، دا ګورې ټول کورونو کې دی، ګورې داسې ما باندې الزام وایي چې دا ستا په کور کې دی، ځکه ته موږ ته دی. کله کله زه جمعې خطبه کې یم، کله څه اوس د یېرې خبره هم نشم کولی چاته، خبر وکړم دا مولي صاحب ته دا مسله پېښه شوې ده، دا په دې ټولو کورونو کې دا شی دی. زموږ زنانو ته وګورئ، زموږ زنانه چې کپړې کله واغوندي او په یو خادۍ کې خلک ولیدلې، بلې خادۍ له به هغه کپړې نه وړي، خاوند ته یې ماله نوې جوړه راوړه، ولې بل اوس مې نه وراوړې، خلکو لیدلې ده، نو خلک بې نیمي بله جوړه
خاون غریب په دې سعودي عرب کې چې آباد خلک ناس یلتا اول تدا ولګي تند تیری په دې سور نور باندې یلتا دیاړې نه کوي دا زمونږ د خويندو د لاسه زه سعودي عرب ته تلې مال ته د غریبانو حال لیدلې دی مال لیدلې هلته موږ د افغان راتلو واپس خمیس ته چې موږ راورسېدو خمیس مشي چوتوي لیکي هلته زمونږ دا گاړې لږ سلو شو دینه مخکې یو عرب گاړې ودرېد چې څنګه گاړې ودرېد دا مزدورانو ته رامنډې کړې چې یو ویل ما ځان څه بوځه بل ځان ما ځان څه بوځه او ټول نشو بوځی سب په دې گاړې پسې مچۍ شي د غریبانو ته دیاړي نه میلاوېدله او دې ځینه به صاحب هلته ډیمانډ وکړي دومره پیسې راولېږه نوې کپړې راغلي دي نوې کپړې راغلي قسم کپړې نمونه د کپړو نه د سړو د کپړو نوم تاسو چېرته اورېدلی دی نه دا به قسم نمونه دا خلک ور په زور د نمونه ږدي